الله سبحانه وتعالى کله کله دې امتحان راولي چې د امت نه هغه علما اخلي چې کم حق برسي، او هغه علما ته اخلي چې د کومو د خلکو په زړونو کې د هغوی سره ډېره زیاته مینه پرته وي. دا امتحان دی، امتحان یو شکل دی. دغه شان امتحان په دې امت باندې یا یو مصیبت راغله په امت باندې، او هغه فضيلة الشيخ سيد عبد السلام رستمي رحمه الله، شيخ القرآن، شيخ التفسير، شيخ الحديث، مشهور عالم عالمی شخصیتو په ټول دنیا کې، او خاص کر په پاکستان کې او بیا په پښتونخوا کې یو مشهور انسانو، ډیر خوږ شخصیتو، ډیر اوچت انسانو. الله سبحانه وتعالی ډیر اوچت صفات ورکړي، ډیر زیات علم ورکړو. هغه الله سبحانه وتعالی واغستو فعال لما يريد. الله چې سکه څوک بګسنی شوی، بس هغه وخت چې وخت شو ختم شو. وقفات مع حياة الشيخ. د شیخ په ژوند کې یو څو خبرې اگر اخلو په شیخ کې ځینې خاص صفات چې هغه به تاسو ته بیانوم، او کوشش دا کوي چې دا قسم صفات به ځان کې راولي. اولنې صفت چې په شیخ کې وو هغه دا چې یو ډیر علمی شخصیت وو، همیشه دغه کار د علم سره تعلق ساتلو، ډیر درون سوچ والا او ډیر جوړ سوچ والا انسان. ځکه چې علم چې چاته ملو شي او د علم خون چاته راورسي، نه دغه سوچ ډیر جوړي او دغه سوچ ډیر اوږدي، او باغی باندې دلیل لري چې په دې زمونږ په دې ملک باندې خاص کر پاکستان باندې ډیر زیات فتنې راشي، کله مصیبتونه راشي، کله بګي جنگونه راشي، کله عذابونه راشي. په دې ټولو حادثو کې شیخ چې شیخ عبد السلام رحمه الله هغه چرته د جلتین کار نه دی غسته، او چرته دې جذباتي تقریرونه نه کړی لکه داسې چې غالبا خلک کوي، راشي جذباتي تقریرو کې او بس سوچ نه کوي چې دا چې کوم خبره کوم د دې مخکې نتیجه سره وشي. او شیخ رحمه الله پاک کسانو کوي چې دا یو مضبوط منهج او ډیر اوچت سوچ وکاو. دا برکت به کې په عقل کې دی د لا سوچ شیخ قرآن او حدیث باندې ډیر خپوید، دا باغ کې اوچت صفت الله سبحانه وتعالی دی شیخ وبخي. دویم صفت په شیخ کې داو چې الله سبحانه وتعالی باغ کې سکینت او وقار چوله، او چې چا به د شیخ جسم ته وکړو، شکل ته وکړو، ناغه ته به دې ښکاری دی لکه چې په سلام کې یو سره پاتې شوی دی. هغه ګوره ځکه چې کوم اخلاق ووري په قرآن کې او په حدیث، او کوم اخلاق او صفات ته ووري د صحابو، ناغه چې به دې شیخ سره په مجلس کې کېناستي، هغه به ته ښکارېدو، د دې خبرې چې به ته ووري هغه ته ښکارېدو. د سړي په زړه کې به کله کله دې زراله چې دا شیخ دا خلکو نه پاتې شوی دی، دا اوله یې شوی دی، او دې په موږ کې نه وي. ځکه چې په موږ کې هغه سکینت، هغه وقار شته چې په دې شیخ کې دا یو اوچت صفت چې الله سبحانه وتعالی په هغه کې اچولی. بل اوچت صفت په هغه کې الله سبحانه وتعالی دا اچولی د دې ډېر علم د لاسه، او بیا د دې ډېر عمل د لاسه چې شیخ په خپل علم باندې عمل کوو. الله سبحانه وتعالی په هغه کې د هغه په جسم کې یو روح اچولی، یو عزت ول الله ورکړو چې په کوم ځای کې به شیخ ناسو هلته به ډېرو غټ غټ علماو خبرې نشي کولی. په کوم ځای کې چې به شیخ ناسو هلته به هغه مقرر جبه ودرېده، کوم مقرر چې ټول عمر له تقریرونه کوي او دغه سپیکرو ته ولاړي، او چې کله به هغه ته پته ولګي چې په دې مجلس کې شیخ عبد السلام رحمه الله هغه ناسته، نو بیا به د هغه جبې کار نه کوو. د دلیل په دې باندې چې شیخ الله سبحانه وتعالی یو مقام ورکړی، یو عزت ورکړی د علم د لاسه. یو صفت په شیخ کې دا و د میلمنو میلمستیا کول. په دې باندې شیخ دې سخت مشهور. داسې واقعات پکې شوي دي چې کسان د شپې په شیخ پسې تللي دي او ور یې ټکولی، شیخ راوتلی، زه شیخ سره د لرې ځای نه راغلم، ما چې تاسو سره ملاقات وکړم، نو شیخ ډایرک هغه ته خپل بیټک خپله دیره دا به یې کوله وکړه، او د دغه وخت نه به خپل بچي یا په خپل کور کې چې کوم کشانه و دا به د هغه په خدمت کې ولګول چې دا میلمه دی. دا به شیخ نه وي چې څنګه به دې ټیم باندې ته راځي او څنګه دې ټیم له ته راغلی، او دا خو موږ مشغول یو چې څنګه به شیخ ته په دې میلمه دی ډایرک به د هغه میلمستیا کول. په شیخ کې خاص صفت دا رحمه الله، الله سبحانه وتعالی دې وبخي او الله دې زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. د شیخ کلی اخلاق څوک په شیخ باندې دا نه شي ثابتولی چې هغه چېرته کنځلې کړي یا هغه چېرته په درس کې بېهوده خبرې کړي. ډېر غلی انسان او ډېر اوچت اخلاق
او بچا باندې چې به رد کو نو دا غنوم به نه غستو لکه د شیخ دشمنان ډیر زیات دشمنان ځکه چې شیخ حق بیانو او حق چې ته بیانې نن سبا ست دشمنان به ډیر او به په دې ملک کې چې الته هرې فرقې ته اجازه ته چې خپل دعوت کولې شي هر سړی خپل دعوت کې په پاکستان کې په انډیا کې په بنگلاديش کې دغه ملکونو کې هر سړی لګي د بدیسي ملک به لازم څوک چې حق بیانې دغه دشمنان بډي دغه خلکو سره هم د شیخ اخلاق به ډیر خو کله کله بدیسي وشو چې په شیخ باندې بچا رد کو دغه به دشمنانو کې نو دیسي شخصي رد به وکړو چې دغه د کور باس به وکړو شیخ د کور باس به وکړو نو ما په خپل د شیخ رد اوریدل په دغه سړی باندې کم چې د شیخ باندې رد کوي نو علم پرې خو دی او د شیخ د کور په اړه کې خبرې کوي نه باغ باندې چې کله شیخ رد کوي نو هغه سره شیخ لګ مسکی شو او دا سپکه خبره ده نو کول پکار کله ما باندې رد کوي نو علم رد وکړي اوس دې خبرو ته به ضرورت نو د کمی چې تا وکړو زه مولانا صاحب ته ما چې دې خبرو ته ضرورت نو د کمی چې دا وکړي فقط شیخ دا رد کو پاغه سړي باندې د دلیل په څه باندې په اوچتو اخلاق باندې دا دلیل په دې باندې چې شیخ الله یو دې خو ور کړو چې داغه دلاسه دشمنان به مجبور کیدو چې شیخ سے پسیبتلو داغه نه به استفاده کوله او داغه نه به علم زده کو موږ داوی سره دا خبره کو او کم کسانو چې شیخ سره علم کړي هغه دا وی موږ چې د شیخ سره تفسیر وی یا حدیث وی د شیخ په درس کې بریلیان ناس دلیل په دې باندې چې د شیخ نه داغه دشمنان هم متاثر او الفضل ما شهد به الاعداء او فضیلت خو هغه دی چې دشمن د سړي صفاتو کې د شیخ په درس کې مقلدین به کېناستو حالانکه شیخ چې دغه سلفي او تقلید د مسله هغه نه منله بیا هم دغه سره مقلدین کېناستو دم دلیل دی په دې باندې چې د شیخ اخلاق ډېر اوچتو په شیخ کې غټ صفت الله سبحانه وتعالى دا چورو چې دا الله سبحانه وتعالى د کلام خدمت کو د کوم وخت نه چې شیخ په خو بد پوه شه دا وخت نه والا او د مرګ پوری هغه د الله سبحانه وتعالى د کلام خدمت کړي بلکې زموږ یو مرګره او هغه دا وی ما د شیخ سره ډیر وخت سبق ویلو شیخ وی ما ته چرته یاد نه دی چې هغه چوټي کړي دومره هغه د الله په کتاب باندې مینو او یو ورځ دې شو چې د شیخ صاحب ورور چې دغه وفات شي نو شیخ ته خبر راغی چې ستارور وفات شي اوس ګورې سړی ته چې دا پته ورګي چې ستارور مړ شي څومره غټه خبره ورور مړ نو شیخ دې سخت دغه کې شو چې دلته ماته دومره طالبان نشته او علما نشته او ته الله کتاب غیم دا مسله نیمه ورځ چوټي واغسته ته سوچ کولای شي چې دا بسنګ انساني چې ضرور عمر کې د نیمه ورځ چوټي اخلي لکه ډیر سخت استراحي حالاتو کې شیخ نیمه ورځ چوټي واغسته د دلیل په دې باندې چې هغه د الله په کتاب باندې سخت مې او د خوخ او شوق چې زمې شي د الله کتاب بیان پروژه کې به شیخ تفسیر کو او دوره به کوله هغه دوري ترتیب دي چې د سحر نه به شروع کولو د مازیګر پورې د سحر نه د مازیګر پورې مسلسل لګي او د الله سبحانه وتعالى کلام بیانې د وسړکی کنه وسړکی د دې جسم به کمزوري کیو کنه او به چې عمر زیات سپینګری خو تعجب خبره ده زموږ یو مرګره هغه د شیخ صاحب شاګرد خاص هغه وی ما د شیخ سره علم کو او موږ د دوره کوله د روجي ده نه موږ به د سحر نه د مازیګر پورې کېناستو د روجي په خله باندې موږ د درس وی نبی شیخ ته د اندازو شو اب تفصیل ډیر کو چې د دوره ختميږي نظر او د دې خپل مقرر وخت هغه ته ختمول غواړي نو شیخ موږ ته وی چې تاسو څه خیال لرئ چې د دوره د دې او د تفسیر د ترونه بعدون کو اوس ګوره مخ ته ټول ځوانان ناشتي ټول هغه لکان ناشي چې هغه غلي د سره پاره دي هغه د علم طلب کول وي موږ ټول سرونه د ذکر ته ګورو چې شیخ له څه جواب ورکړو زه چې هغه ستړي شي وي چې څنګه موږ هاو کړ وي شیخ چې نن ترونه بعد به انتظار کوو او موږ چې خپل کتابونه خپل کمپیانی او پنسل دا موږ راوغستي چې موږ جمعه ته راتلو نو شیخ په خپل کرسي باندې ناسو او قران ځان ته کولاو کړو سپینګری انسان چې دغه جسم کمزوري شي ډوګي کمزوري شي او شیخ ته د ګردو مسله مو او هغه د شپې بیا کېناستو ترونه بعد د بچو خیال نو د خزي خیال نو د مال خیال نو او خیال صرف دو چې خلکو ته الله سبحانه وتعالى کلام وخه نتیجه دا غي څه ده په پښتونخوا کې خاص کر او عموما په ټول پاکستان کې بلکې شیخ عالمي شخصیتو په
کوم ځای کې چې هم د قرآن تفسیر کی نه پاغي کې غالبا د شیخ صاحب ذکر راځي، یا به د شیخ صاحب شاګرد او یا به دغه د تفسیر مطالعه کوي. د شیخ صاحب یو تفسیر تاسو په دې جمعتونو کې لیدل، هغه مختصر لیدل هم لیکنه نه دا د شیخ صاحب تفسیر دی، د دنیا په هر ګوټ کې پروت دی. خاص صفت باقي دا چې عاجزي به ډېره او چرته به ځان لوی نه ګڼو، ډېر عاجز انسان، ډېر ساده انسان. عام خلکو به سره کېناستو، عام خلکو به دې تپوسونه کول، دغه سره به خندل را خندل او مذاق به هم کو د خپل شاګردانو سره. ځکه یو د شیخ یو شاګرد وی موږ د شیخ سره یو کتاب وی د ادب فارسی کتاب وو، فارسی ژبه چې کوم ادب د بای کې موږ د شیخ سره خاص کتاب وی موږ یو سوال کان موږ په شیخ پسې ورلو د شپې ور موټه کو شیخ راوته او دی واقع ته وکړي ګوره شیخ په خپل راوته د خپل عاجزی ده چې راوته دومره غټ عالم چې هغه عالمي شخصیت دی، عربي پیژني عجمي پیژني او غیر اوسې ورکولا وي اسی چې لشه زمونږ تاسو سره کار درکړو سید راشي شیخ صاحب موږ ته سره پلانې کتاب وایي وی شیخ وی چې یره دا کتاب ونی شوې وی موږ وی چې شیخ صاحب ولې موږ ته سره کتاب وایي زمونږ ډېر شوق دی. ګوره دوست د شیخ نه خاص ټیم غواړي، ټول ورځ شیخ مشغولي په علم په خورولو کې او دوی به جدا ټیم غواړي چې شیخ صاحب ته موږ له شپې لک ټیم راکوه. ګوره د شیخ دی جواب دی خوې ته ګوره وی شیخ وی چې دغه ادب د کتاب کې مذاقق کیسې ډېر تاسو به خان دی ډېر نو د دې لپاره چې دا کتاب موږ وایو نو اسی به تش خان دورا خان نو موږ هم په خندا شو د شیخ سره او شیخ به وی چې تاسو خپل مرزي له تاسو وای نو تاسو مرزي ده الله اکبر دی عجزي ته دی تواضع ته ګوره چې دومره غټ انسان د غر په شان هغه شاګرد ته وي تاسو مرزي دي تاسو کوم ټیم کې دی کېږي او زه به ته دا کتاب پڑھاو. د الله په لار کې شیخ صاحب جیل تم تله او جیل شوی هم دی او سزاګانې علم ورکړې شوې د الله په لار کې په دې چې د حق بیانې او د توحید بیانې کمی علاقې ته چې وته الته په توحید باندې بس کو په توحید باندې شیخ صاحب ډېر سخت مین بلکې حتی لو سه کوشش به دا کول سبحان الله قران کې چې کوم آیت مرغه هر قسمه آیت چې شیخ به کوشش کوي چې د دې آیت سره ربط جوړ کړي د سره د توحید سره دومره په توحید باندې مین اندوانو ته بیان کو مشرکین ته بیان کو او حجت عقلی دغه دلایل به غول ورکول عقلی دلایل ورکول چې سړی به کله چې د شیخ صاحب د بیان سره ورونو سړی ته دوه خبري واضح شي چې یو خو شیخ په الله ډېر سخت مین دی چې هر ذکر توحید باز کوي، دویم الله سبحانه وتعالى ډېر اوچته پوهه ورکړي. په اخر کې به دا خبرو کما خبر ډېری د شیخ صاحب مبارک کې خو صرف اخري خبره بدو کما شیخ صاحب مړ شو خو ژوندې دي زموږ بزرګو کې هغه مړ شو خو علم یې سره علم یې ژوندې دي همیشه لپاره او ان شاء الله هغه ژوندې زموږ بزرګو کې نو الله سبحانه وتعالى دې په شیخ صاحب باندې رحم وکړي، الله سبحانه وتعالى دا قبر رڼا کړي، الله سبحانه وتعالى دې هغه د قبر نه جنت باغچې جوړ کړي، الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي.